سلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته یو تازه او ډیر مهم خبر درکړم چې د افغانستان کرکټ بورډ شاپور زدران سره یو ډیر سخت ظلم روان کړی ده. چې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې شاپور باندې هر څه بند کړي دي او افغانستان کرکټ بورډ اوس مکمل ډول باندې داسې فیصله کړې ده چې نور به موږ شاپور زدران ته موقع نه ورکوو. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه شئ. کوم ملګري په چینل کې نوي راځي ټول نه مخکې خو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو اول خو به زه تاسو ته وایم چې زه خپل هم د شاپور زدران دومره طرفداره نه یم او زه هم غواړم چې شاپور زدران نور کرکټ نه ریټایرمنټ واخلي، ځکه اوس نن سبا مکمل ډول باندې ختم ده او تقریبا دغه 20 کاله راهیسې چې شاپور زدران د افغانستان لپاره لوبې ترسره کوي او بل خواته ډیر زیات خدمت شاپور زدران وکړه. شاپور نه ډیره زیاته مننه او نور باید کرکټ نه خدای په امانۍ واخلي او دغه ځوان لوبغاړي چې کوم دي باید شاپور زدران د دوی کوچینګ شروع کړي. خو زه به تاسو ته وایم چې دغه خبر ما ترلاسه کړی ده، نو د ما هم دغه کار ده چې زه تاسو باید د کرکټ هر رقم خبرونه خبر کما. نو زه به تاسو ته وایم چې شاپور زدران لکه څنګه چې هغه میلیونر جام چې ترسره کیدونکی او شاپور زدران خو ډیر زیات کوششونه وکړل، خو د افغانستان کرکټ بورډ اخر هم شاپور پرې نه ښود چې میلیونر جام ترسره کړي. او یو طرف خواته که موږ وګورو هغه ښه کار هم وکړه، ځکه میلیونر جام دومره خاص ټورنمنټ نه و، معمولي ټورنمنټ و، هغې کې بیا ملي ټیم لوبغاړي لوبه ترسره کړي، یعنې دغه ملي ټیم لوبغاړو بیا خپله ویلیو ډیره له لاسه ورکړي. خو اوس به زه تاسو ته یو نوی خبر درکړم چې د افغانستان کرکټ بورډ شاپور زدران سره ډیر سخت ظلم روان کړی ده. یو خو یې ورباندې پیسې بندې کړي دي، هغه د میاشتکي معاش چې دغه لوبغاړو ته ورکول کیږي شاپور زدران باندې بند کړی ده. دویم دغه خبر ده چې 11 کسیزه لوبډله چې کومه یوه ده، کوم چې ننګرهار کې ټریننګ کوي د آیلینډ سره دغه 53 اوړي د لوبو لپاره په لوبغاړو کې شاپور زدران هم نه ده اچولی. بل ما یو داسې خبر هم ترلاسه کړ چې شاپور زدران باندې دغه څو میاشتې کیږي دته پیسې هم نه ورکول کیږي. نو دغه د افغانستان کرکټ بورډ باید واضحه دغه خبر ورکړي چې شاپور ته ووایي چې تا ډیر زیات خدمت وکړه، نو کور دی آباد او نور باید دغه ځوانانو ته موږ او تاسو موقع ورکړو، ځکه شاپور زدران یو وخت کې ښه بالر خو نن سبا بیخي ختم ده او ټایم یې تیر سوی ده او یو لوبغاړی 10 کلو نه زیات دی بیخي لوبه هم نشي ترسره کولی. په انټرنیشنل کرکټ کې تاسو وګورئ د افغانستان ټیم نه علاوه دغه نور ښه ملکونه وګورئ چې زیاتره دوی دغه کوششونه کوي چې ځوان لوبغاړي دغه ملي ټیمونو ته راولي. تاسو هم خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ چې افغانستان کرکټ بورډ د سره ښه کار کړی ده چې د افغانستان کرکټ نه مکمل ډول باندې رخصت کړی ده. او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ.